د کابل ښار یو شمېر دیني عالمانو په یوه غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په ودونو کې د بېځایه او زیات لګښتونه نه کوي. حالا در اسلام یک ولیمه گفته این پیغمبر که برای ما الگوی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یک ولیمه گفت، یعنی یک گوسفند ذبح شود، دو تا جوان مسلمان به هم برسد. حالا ما چی وصیت جور کردیم؟ در یک عروسی 1000 نفر 2000 نفر کمتر بیشتر مصارف سنگین گزاف، خدای نخواستی اگر اسراف شود ان المبذرین کانوا من اخوانش شیاطین، هیچ هم گناه شود هم پول ما خرج شود. باید در عروسی های ما، در خریدهای ما، در رسم و رواج های ما، در همه اینها ضرورت ما به اصلاحات داریم. انشاءالله این اصلاحات آمدنی هست. دغه دیني عالمانو وویل چې د ټولنې او کورنیو د سمون لپاره ښایي چې خلک اسلامي ارشادات په ځانونو عملي کړي او له ناوړه دودونو ځانونه وساتي. هغوی وویل چې د ځینې ودونو په مراسمو کې ډیر زیات او بېځایه لګښتونه کیږي چې د ځوانانو ژوند له بدمرغۍ سره مخ کوي. هغوی زیاته کړه چې دا ډول ناوړه دودونه د کورنیو اقتصاد کمزوری کوي او د خلکو ترمنځ نفاق رامنځته کوي او خلک باید ځانونه ترې وساتي. یک مقدار متاسفانه در مراسم عروسی که برگزار می شود اسراف صورت می گیرد. دختر خود می فروشد بدون که بگه او طرف پدر باشه، اگر برادر کلان باشه که باز وضعیت خرابتر میشه. مصلحت خواهر کمتر در نظر میگیره، میگه کی پیسه و پولی بیشتر میده و این سبب شده هست که اول ازدواج ها به تأخیر بیافتد. خیلی ها قدرت نداره که تا 35 سالگی را ازدواج کنه. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ودونو په مراسمو کې ځانګړي دودونه شتون لري او د زیاتو لګښتونو له امله د یو ګڼ شمېر ځوانانو د ودونو مراسم کلونه ځنډیږي او یو شمېر ځوانان د همدغه لګښتونو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي توګه سفر کوي او په لارو له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.